د ګلبدین نایب وینا هغه مینوالو ته کم مینوالو چې په ګراوند کې او د ګراوند نه بهر د لوبي پر مهال جګړې وکړي. سلام دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل سبسکرایب کړی نه وي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ټلۍ نشان هم ووهئ چې دارنګې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسي. تیر شوی میچ د پاکستان او د افغانستان ترمنځ وشو چې دا میچ پاکستان وګټلو. د میچ نه پس ګلبدین نایب د رميز راجه سره یو څو خبرې وکړي. لومبۍ خبره د ګلبدین نایب هغه مینوالو ته وه کم مینوالو چې په ګراوند کې او د ګراوند نه بهر د لوبې پر مهال جګړې وکړي. د ټولو نه اول یې د مینوالو نه بخښنه وغوښته د خپل افغانانو مینوالو نه چې موږ دا میچ په 3 وکټو باندې بیلو، او بیا یې دا ظاهره کا چې هغه مینوال کم مینوالو چې په ګراوند کې او د ګراوند نه بهر د لوبې پر مهال جګړې وکړي هغوی ته یې وویلې چې تاسو له دا پکار دي چې تاسو په نورو خلکو باندې هم صحیح اثر وغورځوئ، دا نه چې تاسو په یو بل باندې سرونه مات کوئ او جګړې وکړئ. ګلبدین دا وویلې چې مونږه مینوال یو، مونږه مینه خورولو والا خلک یو، مونږه جنګالیان نه یو. 13-15 کالو نه په افغانستان کې جګړه روانه ده. ګلبدین دا وویلې چې مونږه جنګالیان نه یو، مونږه مینه خورول غواړو. ګلبدین نایب دا ویلې چې کرکټ یو لوبه ده، تاسو په دې باندې یو بل سره جګړې مه کوئ او دا انجوای کوئ. ګلبدین نایب دا ویلې چې زه د هغه مینوالو ډیر زیات قدر کوم کم چې ډیر په مینه باندې ګراوند ته راغي او په آخرني بال باندې رامنډه کا او مونږ ته مینه راکا. ګلبدین نایب ویلې چې مینوال په دې باندې خوشحاليږي چې هغه خپل د خوښې لوبغاړي سره ملو شي او هغه سره غېږه ملو کی. ګلبدین نایب ویلې چې مونږ هم مینه کوو، دی هر ټیم راتلی شي، زمونږ دروازې دی ته کولاوي دي، مونږ هم دی سره ملاوي دی شو او دی مونږ سره هم ملاوي دی شي. ګلبدین نایب ویلې چې مونږ د پاکستان د لاسه ځکه شکست وخوړو چې زمونږ مین بالر حمید حسن جوبل شو. کله چې هغه بال وکړو نو په 4م اوور کې هغه جوبل شو چې زمونږ لوبه په مینځ کې پاتې شوه. کله چې هغه جوبل شو نو مونږ ته هم دا ظاهره شوه چې دا لوبه زمونږ د لاسه لاړه ځکه چې حمید حسن زمونږ مین بالر دی. نو امید لرم دوستانو چې ستاسو به زمونږ دا ویډیو خوښه شوي. که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي نو زمونږ دا ویډیو لایک کړئ او نورو دوستانو سره هم شیر کړئ. د الله په امان.